یا به په ښه حال وي په امبیسۍ کې یو د اوس ناست یې بې غیرت او بې ناموس ناست دی د پښتنو ورسره غم نشته ځکه په سترګو کې انعام نشته زموږ د مړو څه پروا نه کوي د اوبو راوړو څه پروا نه کوي خدای دې په کور د غم سیلاب راولي خدای دې په کور یو غټ دریاب راولي موږ ته بې شمېره جنازې پرتې دي قسم د ډکې تلاژې پرتې دي موږ ته بې شمېره جنازې پرتې دي قسم د ډکې تلاژې پرتې ده سرخوړلی پیایه پرې کړه ورته پښتون یو لیونی پرې کړه چې د ځوانانو جنازې در وړي د شهیدانو جنازې در وړي د نن نه پس به زنده‌باد نه کوو نورې قصې د مرداباد نه کوو د حکمرانو پاته ولګېده د لګانو پاته ولګېده د نن نه پس به زنده‌باد نه کوو د نن نه پس به مرداباد نه کوو د حکمرانو پاته ولګېده د لګانو پاته ولګېده زموږ د مړو وسه غم نشته د اوبو راوړو وسه غم نشته صرف چاندوله مسافر ښه دي صرف چاندوله مسافر ښه دي دوی داسې ښه دي در په در ښه دي چې بیا نارې د عمران خان نه وي په زور چغې د قربان نه وهي نور ضرورت د سپارې نشته ځکه چې موږ سره پیسې نشته دی نور ضرورت د سپارې نشته ځکه چې موږ سره پیسې نشته دی دوی به 4000 ټیکټ خرڅوي دا سپارې والا یې پټ خرڅوي غریب چې ورشي لاسنیوی یې کوي د لاس یې نیسي لاسنیوی یې کوي ورته بانه وکړي رخصات ورکړي دا د لګان څومره زحمت ورکړي زموږ د میاشتو او هفتو ګلونه موږ ته پراته په تلاژو ګلونه زموږ د میاشتو او هفتو ګلونه دلته پراته په تلاژو ګلونه زموږ عوامو جلوسونه وکړئ دې مسافرو له سوالونه وکړئ چې زموږ وړي په وطن ښخ شي د مور او پلار سره په څنګ ښخ شي چې زموږ مړی په وطن ښخ شي د مور او پلار سره په څنګ ښخ شي دا یو احسان راباندې وکړه صیبه دا یو تاوان راباندې وکړه صیبه نور درنه هېڅ مونږ میرات نه غواړو مونږ مسافر یو خو خیرات نه غواړو څوک راته مړه شي څوک بیمار پراته دي څوک راته مړه شي څوک بیمار پراته دي ستاسو په تمه دي غمخوار پراته دي هم حیران چې سره کشنه خوراکم په مسافر څنګه جنډه خوراکم مړه زموږ د هندوستان ښه دی څنګه به ویم چې پاکستان ښه دی د خپلو مړو بېعزتي نه کوي په مسافرو کنجوسي نه کوي د انډین او بنګالیانو مړې د نیپالیانو او مصریانو وړې سای لاوتې نه وي چاته کې زموږ چې مړی وشي لا ټیکي 24 غنټو کې ورله څوک رانه شي د سپارې نه سره پورټ رانه شي موږ ورته 300 کالونه وکړو موږ خپل سفیر ته میسیجونه وکړو سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم زموږ څه دغه یوه لار پاتې ده دا خبره یوه د کار پاتې ده موږ به خپل مړي په لمبو وساتو په رڼا ورځ به یې په غرمو وساتو سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم زموږ څه دغه یوه لار پاتې ده دغه خبره یوه د کار پاتې ده موږ به خپل مړي په لمبو وسیزو په رڼا ورځ به یې په غرمو وسیزو بس چې خبره فیصله شي وروره هله به ختمه دا غویمه شي وروره د پیایه نه بایکاټ وکړئ خپلو دیرو کې په اجلاس وکړئ وټ ګوره بیا چې چاله ور نه کوي په مسافرو څوک نظر نه کوي چغې وهه پښتونه نرشه شابه جنډې راواخله هله زر شه شابه چې په وطن عمران خاني په کار ده یا جماعتیان باچاخاني په کار ده تو او لعنت دې ستا په خوله پرېوځي یا د پیکاڼې خط رانه پرېوځي دلته خو جنګ او نه غذا ده روره خو بس راغلي وه وبا ده روره اخر د کوم جرم سزا تېروو چې زندګي په نابینا تېروو موږ له یو ډاډ یو حوصله په کار ده موږ له ضرور څه طریقه په کار ده زما سرتوره لیونګینه روره الله دې وبخه پښتونه روره شاعر لګیا د شونډې سرې یادوي پردی تور سر لاس خپې یادوي مړه لعنت په داسې ځوان پورې شه ستا په غزل ستا په قربان پورې شه شاعره پاسه پښتانه ولیکه په تلاژو کې دي پراته ولیکه ولې زموږ څه ناروا کېږي ولې په موږ پورې خندا کېږي امان صاحب ولې زموږ څه ناروا کېږي ولې په موږ پورې خندا کېږي که موږ نارې د زنده‌باد پرېښودې که موږ نارې د مرداباد پرېښودې موږ به رښتیا شو پښتانه ملګرو موږ به په هر چا شو درانه ملګرو موږ له به هر سړی عزت راکړي موږ له به مینه محبت راکړي زما خو دغه یوه ګیله وروره لکه د غره په زړه پرته وروره پښتانه ټول زما د روڼو په شان راته ښکارېږي د ګلونو په شان الله دې تل لري خوشحاله خدای پښتانه ټول کې ته کامیابه خدایه الله دې تل لري خوشحاله خدای پښتانه ټول کې ته کامیابه خدایه امیر سالار مسافري پرېږدمه نوره دا خوشي زندګي پرېږدمه